تا که لږ زما زړه ته کتلی وې څه وې په انګار به و خو داسې نه اوس مې زړه بیخي د رغېدو نه دی مخکې هم بیمار به و خو داسې نه. السلام علیکم ګرانو کتونکو، د خپل کوربه نګارلم له طرفه د مینې او خلوص نه ډک سلامونه منظور کړئ. ګرانو کتونکو، هریچن ټي وي وړاندې کوي ستاسو دپاره پروګرام نوی سحر. هریچن ټي وي چې ستاسو دپاره داسې ښکلي او ښایسته پروګرامونه وړاندې کوي، یقینا چې تاسو به یې ضرور خوښوئ او سبسکرایب کوئ به یې. هم په دغه سلسله کې نن مونږ راغلي یو د شمالي اشنغر ګنډیري کلي ته، د جندي په غاړه باندې ناست یو، د یو ښایسته شاعر، د یو ډېر تکړه شاعر اقبال ابشار صاحب خوا له راغلي یو. زړه مو غواړي چې د هغه سره خبرې اترې هم وکړو او د هغوی نه یو غزل نیم هم ریکارډ کړو. وخت نو نه اخلم او راځو د هغوی طرف ته چې د هغوی سره خبرې اترې وکړو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اقبال ابشار صاحب، زندگی مو څنګه تېرېږي؟ ډېره ښکلې، ډېره زبردسته. اقبال ابشار صاحب، د ادب سره مو تړون د څومره وخت نه دی؟ زه خو بلاول تاسو مننه او شکریا ادا کوم او د نوي سهار ارجنټ ټي وي به هم مننه وکړم چې تاسو راغلی او موږ له ټایم راکړو. نو لاول دا خبره شوه او دا شاعرۍ نه خو تقریبا چې ما دا آرټ نه شروع کړې ده. جی، او اقبال ابشار صاحب ډېر کار مو په څه باندې کړی دی؟ غزل، ټپه، چربیته وغیره په څه باندې مو کار کړی؟ په غزل ما ډېر کار کړی دی. تر اوسه پورې مو کتاب چاپ کړی دی یا د کتاب چاپ کولو طرف ته مو څه اراده شته دی؟ نو ارادې خو م ډېرې دي او چاپ کړی م نه دی. زمونږ دا پروګرام کوم چې واجد علي صاحب شروع کړی دی نوی سحر، دې ته تاسو په کم نظر باندې ګورئ؟ نو تا ته خو مه وایي چې دا ډېر زبردست کار دی او ډېر کوشش دی او زه یم چې که نور هم داسې څوک وي او دومره خدمت کوي د پښتو ژبې نو موږ ورته ډېره په ښه سترګه ګورو او ډېره مننه هم کوو او دا ډېر زبردست کوشش دی. یو جهان مننه جي. اقبال ابشار صاحب، په پروګرام کې به زموږ سره څه شریکوئ؟ نو بس یو مات ګوډو غزل دی، ارشاد جي. خو د غزل نه مخکې یو دوه شعره چې غربته بس دی که نه نور څه کوې، غربته بس دی که نه نور څه کوې، ځواني مې خاورې شوه ارمان خاورې او خلک یې ټول د کاره وویستلو، خلک یې ټول د کاره وویستلو، نتکی د خاورې شه پیزوان خاورې. غزل طرف ته راځم چې نشه نشه په لب د جام سوک دی، نشه نشه په لب د جام سوک دی او سوک دی په غم کې د ګلپام سوک دی، خوره وره غیږ کې د چا پرېوته، خوره وره غیږ کې د چا پرېوته، خوره وره غیږ کې د چا پرېوته او کاږه پسې لکه د لام سوک دی، او تور دی په تورو خو ویلی نشو، تور دی په تورو خو ویلی نشو، په دغې خلکو د الزام سوک دی. او مونږ د یو بل په سر لاس کې نه خو، مونږ د یو بل په سر لاس کې نه خو، جانانه نور په مونږ د پام سوک دی. ډېر ښه جي. مننه. او ابشاره تا پسې به ډېرو جاړي، ابشاره تا پسې به ډېرو جاړي، ستا غوندې دومره د ناکام سوک دی. ډېر ښه جي، ډېر خوند دې وکړو، ډېره مننه. ابشار صاحب، یو غزل کوم را سره بل شریک کړو، ډېر خوند به وکړي. ولې نه، بل به م درته ووایم، خو د بل نه مخکې یو شعر چې پرون دې د انداسه او نن نکریزې ورله راوړې، پرون دې د انداسه او نن نکریزې ورله راوړې، ابشاره خامخا به وي په تا باندې شکمنه، غزل دی چې خیر دی که د خلکو د پیغور شمه، خیر دی که د خلکو د پیغور شمه، خو یو ځلې چې ستا په مینه تور شمه. ډېر ښه دی. او اوس دې د کتو طاقت لا نه لرم، اوس دې د کتو طاقت لا نه لرم، اوس دې د کتو طاقت لا نه لرم، بیا مې زوروه خو چې د زور شمه، او نه پرېږدي دا خپل غربت مې نه پرېږدي، نه پرېږدي دا خپل غربت مې نه پرېږدي، هله به مې پرېږدي چې د ګور شمه. واه، دا شعر یو ځل بیا ووایه جي. مهرباني. نه پرېږدي
دا خپل غربت مې نه پریدي، هله به مې پریدي چې د ګور شم او تیر یمه د سره پتا تیر یمه، تیر یمه د سره پتا تیر یمه، نو ووایه چې څومره مین نور شمه، او دا منم ابشارم خو شور نه کوم، دا منم ابشارم خو شور نه کوم، شور به هله کومه چې د شور شمه. واه ډېر ښه، ډېر خوند دې وکړو. ابشار صاحب که تاسو د خپلې خوښې غزل راته ووایي په خپلو چې کوم لیکل مو کړي دي، نو زه یم چې ډېر خوند به وکړي هغه هم. مهرباني. بل یو غزل به درته ووایم چې نور به دې غم څه خوري قربان هډو څه پاتې نه دي، نور به دې غم څه خوري قربان هډو څه پاتې نه دي، او زما په زړه کې په ایمان هډو څه پاتې نه دي، او هغه د خټو ګټو جوړه کوټه هم پرېوتې، هغه د خټو ګټو جوړه کوټه هم پرېوتې، هغه د خټو ګټو جوړه کوټه هم پرېوتې، د پرېوتو مې په باران هډو څه پاتې نه دي، او زه چې د خلکو په یو بل ظلم ته وګورم، زه چې د خلکو په یو بل ظلم ته وګورم، نو په انسان کې د انسان هډو څه پاتې نه دي. مهرباني جي. او زما غربت زما د غاړې کمیس داسې کړو چې زما غربت زما د غاړې کمیس داسې کړو چې نه مې تڼی شته نه ګریوان هډو څه پاتې نه دي، او بې ستا د درد او د دردونو نه نور هیڅ نه لري، بې ستا د درد او د دردونو نه نور هیڅ نه لري، بې ستا د درد او د دردونو نه نور هیڅ نه لري، د ابشار نور په دې جهان هډو څه پاتې نه دي. واه ډېر ښه، ډېره مننه جي ابشار صاحب، ډېر خوند یې وکړو. ډېره مننه چې تاسو راغلی جي او زموږ سره مو ناسته وکړله، دومره مصروفیاتو باوجود مو موږ له ټایم راکړو. ډېره مننه د ملګرو هم چې راغلل او زموږ سره په پروګرام کې شرکت وکړو. مننه د واجد علي صاحب هم چې هغوی دا پروګرام را جوړ کړی، د هغوی په تعاون سره چې کوم دی زموږ دا پروګرام نوی سحر چلیږي. ابشار صاحب د پروګرام نوي سحر کتونکو ته څه پیغام ورکول غواړئ د ټي وي اریچن ټي وي چینل په ذریعه باندې بالکل ورکولی شئ؟ نو زه به د ارجن ټي وي د نوي سحر د طرفه خپلو اوریدونکو کتونکو ته دا پیغام ورکم چې مینه وکړئ، وفا وکړئ، ورورولي وکړئ، او د ځان سره سره د هغه چا خیال وساتئ چې کم خلک د خپل ځان خیال نشي ساتلی. دا زما د طرفه پیغام شو د ارجن ټي وي نوي سحر د طرفه. ډېره مننه جي، یو جهان مننه.